یو سړی راغلی کور ته ښه مولوي صاحب مسله وکړه چې د ښځو مکر ډېر خطرناک دی هغه وی زه نه یم پکې ما ته والله که هېڅ ووایي کور ته راغی ښځې ته یې وی وایي مولوي صاحب جومات کې وی چې د ښځو مکر ډېر خطرناک وایي ما ته به هېڅ ونه وایي وی سړیه ښځو ته نشي ټینګېدلی ویلې زه ته ما دوکه که که نه ته ما څنګه دوکه کې هغه وی سبا غرمې ته به خبرې کوو ځان توله کې که سبا یې داسې چل کړی ښځې چاله روپۍ ورکړي دي ویل ورشه میان راوړه څه شی میان یې بازار نه راوړي دي د دهقانو پټی اړه یو ځای کې پټی ورته وتره ورته وایي که نه وتره کړی دی او په پټي کې ورته میان خښ کړي دي کله چې د کولبه بیولې ده او پټی اړی چې میان پکې راوځي په وچ پټي کې 3-4 غټ غټ میان یې راایستلي دي او بس ښځې ته یې راوړي چې ښځې عجب کار وشو پټي کې میان راووت او پاخه یې که او غرمې ته بیا دواړه وخورو وی صحیح ده که نه زه وی غرمې ته راځه نورې میان یې خوا ایښي دي سړی چې د غرمې راغلی دی چې میان دې پاخه کړه وي چېرته و میان ولې هغه شودیار یو پټي نه مې چې راوویسته به چغې کړي دي چې از برای خدا راغونډ شئ سړي دماغ خرابه شو بس کلیوال یې پرې راغونډ کړي وي څه چل دی وی پوښتنه ترې وکړئ چې څه چل دی ویلې کولبه مې کوله او میان مې د پټي نه راوویسته بس هغې وی چې والله دماغو کې فرق دی میان خو په اوبو کې ښځې ورته اشاره وکړه چې راتاو شئ راوینیسئ هغه سړي وي زه لیونی نه یم و دماغ مې کار کوي ویل الله به دې روح کې خیر دی بس سړی رانیولی دی او کټ پسې کلک تړلی دی او سړی چغې وایي چې زه رښتیا وایم ویلې ښه به شي غم مه کوه په دا ماسپښین لمونځ کوو هسپتال له دې بوځو ښځې ورته وی چې ځئ او بس دا تیار تړلی دی او وروسته بیا راشي چې ویسو چې خلک لاړه ښځې ورته وی ودې لیدو څنګه مې وتړلې نو دا خطرناک خلق دی ګوره ښځو سره به ډېر چیړم نه کوي